सूरज से वो मीना पर इख्तियार होता दा बासी गप यार मीना पर इख्तियार होता दा बासी गप यार स्तरगो क्या दा होता दा बासी गप यार लास पोर्ता कवल او بیا حق کی می دعا کول لاس پورته کول او بیا حق کی می دعا کول ما پس جړاو ته دا باسي ګپ یار اے د لوی بورجل پیغلی ما سره جونګړه کې اے د لوی بورجل پیغلی ما سره جونګړه کې شپه تر سپین سبا او ته دا باسي ګپ یار او شعر دې شو شو خننګي به می شونډو سره وجنګې شوق شوقاننګي به مې شونډو سره وجنګې دغه ناروا او ته دا باسي ګپ یار شوق شوقاننګي به مې شونډو سره وجنګې شوق شوقاننګي به مې شونډو سره وجنګې دغه ناروا او ته دا باسي ګپ یار او سترګو کې نشه خمار زلپی کی شانه وانا سترګو کې نشه خمار زلپی کی شانه وانا تلو تلو کې خندا او ته دا باسي ګپ یار او شعر دې ځان به ښه سینګار کړي خال به په ځن ولګي ځان به ښه سینګار کړي خال به په ځن ولګي شونډو کې مسکا او ته دا باسي ګپ یار او نور به د پښتون وینا افغان صاحب نور به د پښتون وینا پس لدی نه توی نشي نور به د پښتون وینا پس لدی نه توی نشي دا احسان په ما او ته دا باسي ګپ یار او ستانه به بغیر پزلو چرته چاله ورنکړم ستانه به بغیر پزلو چرته چاله ورنکړم دا خبره بیا او ته دا باسي ګپ یار ډېر زوره وي دا در باندې سو شو ډېره زوره وروي دا در باندې سو شو دومره وارخطا او ته دا باسي ګپ یار ښه سړی دی خوږ سړی دغه د دارمۍ حیدر ښه سړی دی خوږ سړی دغه د دارمۍ حیدر دا صفت زما او ته دا باسي ګپ یار د سواد ادبي الوت پښتونخوا د تمامو ملګرو لخوا د مشال پښتو ادبي او کلتوري ټولنې د ټولو ملګرو یو علم تشکر چې ډېر ښه مشاعرې را جوړه کړې ده بلها ملګري راغوښتلي دي د دوی ډېره زیاته مننه څه داسې خو نشته خو مشر میلمه شریف صاحب په اجازه باندې یو څو شعرونه دي چې په ما دې هسې د مودو کړتوبه ماته کړه په ما دې هسې د مودو کړتوبه ماته کړه ته بې وفا وختې تا خپله واده ماته کړه تشکر جي تشکر او ستا د وصال سوری به کله وي سندله یاره ستا د وصال سوری به کله وي سندله یاره ستا د هجران غرمو په ما باندې خوله ماته کړه تشکر جي او تشکر او ستا به هم ژوند خاورې ایرې او در په در وي داسې ستا به هم ژوند خاورې ایرې او در په در وي داسې دا چې د نن زما د لاسو نه کاسه ماته کړه تشکر جي او هر یو ستم ته د مضبوط لکه پولاد یم زه هر یو ستم ته د مضبوط لکه پولاد یم زه په ډېر ستم د زما کله حوصله ماته کړه تشکر جي او تشکر هر یو ستم ته د مضبوط لکه پولاد یم زه په ډېر ستم د زما کله حوصله ماته کړه او سورجا بیا چا د مظلوم خونه ویجاړه کړله سورجا بیا چا د مظلوم خونه ویجاړه کړله داسې ښکارېږي لکه نن چې کعبه ماته کړه ستاسو د ټولو ملګرو یو علم تشکر